دا د نورواید کور دی. دا کور د نن نه یو څو ورځې وړاندې جنت و، ولې چې تر هغې په دې کور کې د مور د مینې احساس موجود و، یعنی چې تر هغې د نورواید د بچو مور او د نورواید کور والا ژوندۍ وه. خو اوس ګورو چې دا پلار د ښځې نه بغیر د خپلو بچو مستقبل ته څنګه زیان رسوي. بابا ما ته پته ده چې د مور مرګ ډېر ګران و او د مور نه مرګ نه پس ستاسو فکر او سوچ ډېر زیات شوی دی. بابا دا ستاسو صحت له ښه نه دی. ساجده بچیا کېنه کېنه بچیا کېنه. بچیا مرګ حق دی، د دې نه خلاصی نشته. راغلی په نمبر باندې و او زه به بې نمبره. ټینشن او سوچ صرف د یوې خبرې دی چې په دې کور کې ستاسو مور وه، ستاسو د سر سوری و، دا ستاسو جنت و. بچیا پریشانه کوي ما صرف یوه خبره چې علي نه ډېره زیاته وړه ده. د دې د مستقبل سوچ دی را سره چې دا به دا وخت بغیر د مور نه څنګه تېری. بچیا صرف دغه یو سوچ دی را سره. بابا تاسو بې فکره شئ. زه ستاسو سره لاس کوم بابا چې علي نه ته به هېڅ چېرې هم د مور کمی نه محسوس کېږي. زه به ستاسو د دواړو خیال ساتم بابا. ماشاءالله بچیا ماشاءالله. زما ستا نوم دا امید و بچیا ته به زما مټې جوړېږي. بچیا ته به د دې خپلې خور په سر باندې لاس کړې بچیا، او زه ستا دپاره روښانه مستقبل یم بچیا. الله دې کامیاب کا، الله دې کامیاب کا بچیا. بابا بیا ما سره مینه کوي، زما خپله مور نه یادېږي. ماشاءالله ماشاءالله. نر بچی مې دی، نر بچی مې دی، څوم ښایسته بچی مې دی. ښه به تاله ډېر شی نانۍ راوړم. ښه زه اوس بازار ته ځم، تا وبیا چې کوم دی د سکول کام ولیکئ. ښه عکس فولهاړي AMBULE ambulance ANT and 20 APPLE. څه شو؟ نه راځي نه. د ځان یادوه اوس کام وینې، زه د خپل کار کوم. صحیح ده یادوه. الینا سبا خو دې ډېرې بې مینې اوس کښېنه چې دا بریاني مې درله پخ کړله که نه چې دواړه وخورو. ښه کښېنه. پاپا مونږ سکول ته لاړو. د الله په امان. د الله په امان. په مخ او رڼا شه بچو، ځئ. د الله په امان. Sit down. Thank you, sir. وړو نن زمونږ ټاپک دی محنت. څه شی؟ محنت. موږ به د محنت متعلق یو څو خبرې کوو چې محنت څه ته وایي. محنت معنی د کوشش. څوک چې په دنیا کې کوشش کوي نو هغه ته به د دنیا کامیابي میلایږي. څوک چې د آخرت دپاره کوشش کوي هغه ته به آخرت میلایږي. څه به ورته میلاویږي؟ آخرت. او چې د دنیا محنت کوي څه به ورته میلاویږي؟ دنیا. او چې د دې دواړو محنت کوي نو څه به ورته میلاویږي؟ دنیا او آخرت دواړه.
چې څوک د دنیا مهنت کوي دنیا به ورته میلاویږي چې څوک د آخرت مهنت کوي آخرت به ورته میلاویږي او چې څوک د دې دواړو مهنت کوي دواړه به ورته میلاویږي. اوس وړو راځو د تېر شوي کال مهنت لا. اوس مهنت زمونږ خبره د مهنت متعلق وه. د څه شي متعلق وه؟ د مهنت. په مهنت باندې موږ پوره خبرې وکړې چې دین دنیا دواړه مطلب دا دی چې دا به موږ ته په څه میلاویږي؟ په مهنت باندې. اوس زموږ سره د تېر شوي کال مهنت خبره ده. په دې کې ساجد بچی ته پاسه دا زموږ سره فسټ پوزیشن ساجد اخیستی دی، دغه شانتې امجد علي سیکنډ پوزیشن اخیستی دی او انصار چې دی هغه تھرډ پوزیشن اخیستی دی. نو د دوی دپاره به موږ او تاسو کلیپینګ وکړو. Sit down. وړو خبره موږ د مهنت متعلق وکړه. دا یوازې داسې نه چې ساجد او امجد علي خان او انصار دیو په سیکنډ تھرډ پوزیشن اخیستی شي، په دیو کې دا ایبیلیټي شته دی. دا په دې ټولو کې ایبیلیټي شته دی. تاسو ټول چې کوشش کوئ، اوس مطلب دا دی چې ما تاسو له مثال درکړو یو کس بهر ګرځي او کتاب نه راځي نو دی فسټ پوزیشن نشي اخیستی. نو تاسو ټول چې دا ایبیلیټي په هر ماشوم کې پرته ده. خاوړو اوس موږ خبرې ټولې د مهنت متعلق وکړې. د دې مهنت شاته یو راز دی. هغه راز څه دی؟ زمونږ د برایټ ایجوکیشن اکیډمي سکول اینډ کالج خوځخیله د دې پرنسپل صاحب ضیاء الله صاحب او ډایرکټر صاحب محمد سیاب صاحب د هغو محنت دی. ستاسو سره ستاسو د ټیچرانو محنت دی. مړه ته بېغمه شه انشاءالله وبشي خاطه خیري. بابا مبارک دي شه، موږ په خپل سکول کې په کلاس کې اول نمبر راغلو. ماشاءالله ماشاءالله. زویه تا هم فسټ پوزیشن واخیستو او تا هم واخیستو؟ بابا ما هم واخیستو. ماشاءالله ماشاءالله. یا الله ستا لاک لاک شکر دی، لاک لاک شکر دی ستا. یا الله شکر دی ستا. بچه کپړې بدلې کوي او د مدرسې ټیم دی. بچیا ځه ورشه کپړې بدلې کوي او ډوډۍ وخورئ بیا مدرسې ته ځئ که خیر ښه. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې ما ته دیم دا ورځ وښوه چې زما بچي دومره قابلان دي. دواړو په خپل سکول کې پوزیشن واخیستو. شکر دی ستا یا الله. راشه نن ساجد له څه تحفه راوړه، دی به ډېر خوشحاله شي او د سبق سره به نور هم شوق پیدا شي. با کاف را. السلام علیکم بچیانو. وعلیکم سلام بابا. لویه ښځه شې لویه ښځه شې. ساجده بچی سبق ویلی نه ده؟ او بابا سبق مو ورته ویم. ساجده بچیا په خپل سکول کې دی فسټ پوزیشن اخیستی و. نو زما زړه م غوښته چې تا له ګفټ درکړمه. دا واخله زما د طرفه ګفټ. بابا موبایل دې رانه واخیستو. بابا موبایل دې رانه واخیستو. دا خو ډېر ښکلی دی بابا، الله دې خوشحاله کړي. بچیا تاسو سبق وایئ او زما څه کار دی زه هغې ته ځم. صحیح ده؟ ورشه بابا. بیا تاسو ته ماته وایه. علي نانی مزګر ځانه زه ورته وه. کله چې د ساجد لاسوله موبایل راغی نو د ساجد نه د دنیا روایات ډیر شاته پاتې شو. د ساجد ټوله دنیا بس د هغه موبایل وه او د بل چا سره یې هیڅ کار پاتې نو. ساجده یا مسلمانه دا خو د شپې 3 بجې دي، ته د اوسه پورې موبایل ته ناستې. سهار به سکول ته ځې کېږده دا موبایل ویده شه ویده شه د شبه. د شپې 3 بجې دي ځې ته ګوره اوس. بیا د سکول خپل موبایل کپړې راواله. زه خپلې اغوندم په ما ځان نه وخت زه به خپلې اغوندم. ځه
یاله چې دې وړو له داسې چلو شو د خو هر سهار په مینه محبت باندې زما سره خیر به خیر وکړي او دا نن اولنۍ ورځ ده چې عروسۍ ونه وې پس سجده تا هومورک هم د څو ورځو نه انکمپلیټ دی کار نه کې هر ټایم د سترګې د خوب ډکي دا ولې سبا به د پلار د ځان سره راولې صحیح ده دا پاپا یا الله پاکه چې داسې چلو شو زما بچو خو همیشه په خپل کلاسونو کې پوزیشن اخیستی دی چې په وړو مې د چا نظر ولګېد نو په دې کې ساجد بچی ته پاسه دا زموږ سره پس پوزیشن ساجد اخیستی دی نو د دیو دپاره به موږ او تاسو کلیپینګ وکړو بابا تاسو بې فکره شئ زه ستاسو سره لوس کوم بابا چې الینا ته به هېڅ چېرې هم د مور کمی نه محسوس کېږي زه به ستاسو د دواړو خیال ساتم بابا شبیر لالا ډېر ښه دي وکړو چې دا یو میټینګ تاسو دلته کې راوغوښتو او بله دا چې دا هلکان خو ما په خپله هم برېښ کړو نو انشاءالله چې سبا مال لا ورسي نو تاسو به هم پوهه کوئ او مالونه به انشاءالله سبا نه که خیر چې کوم کوم ډسټرکټ دی هغې ته به یې رسوي که خیر سر انشاءالله سبا به سلیس کوو چې سبا څه ټایم راورسېد مال هر یو تن د بچګاډو د ګاډه والو به خپل ځای ته ورسوئ زبردست ټیک دی صحیح ده تاسو د ټولو ډېره مننه ستاسو سره ساجده بچی ولې خیر دی بابا ما یو خبره کوله چې دا موبایل زما نه دی پکار نه دی پکار زما دا موبایل نور واحده راته ښکاري چې د ساجد مستقبل ته دې په خپل لاس نقصان رسو خو خیر اوس هم ستلې راغلي نه دي د دې نه بعد هر قدم په خیال اوچته وه واحده ما ته پته ده چې څه سوچ پکې د معمولي غلطۍ د لاسه موږ د خپلو بچو مستقبل تباه او برباد کړو موږ د هر قدم د ایښودو نه مخکې سوچ پکار دی ځکه چې وروسته پښیمانه نه یو په خپلو کړو ستومانه نه یو سوچ کول موږ ته پکار دی مونږ او تاسو لا پکار دی چې په کم عمره کې خپل بچي د موبایل نه لرې وساتو موبایل ستاسو بچو لا د یو څو شیبو خوشحالي خو ورکولی شي خو مستقبل یې تباه او برباد شي خپلو بچو لا د ځان عادت ورکوي یعنی چې ماشومان خپل وخت د مور او پلار سره تیرول غواړي نه چې د موبایل او ګیمونو سره کم چې د وخت لوی زیان دی